بسم الله الرحمن الرحیم. د نمونې وزن معلومول د ګراویمټریک تحلیل لپاره د سفر کې شروع کې موږ دا خبره کړې وه که چېرته رسوب زمون دا رسوب کېږي او هغه کرسټلي رسوب وي crystalline precipitating crystalline PPT ما سره خو انالیز منګه رسوب خو رسوب کرسټلی نو ما چې ازمي وزن د رسوب باید شي 0.15 ګرام میکسیمم دا زیات رسوب باید تاسو سره جوړ نشي او که رسوب ستا امورفي رسوب ستا امورفي PPT رسوبي precipitating هغه د لپاره موږ ویل چې 0.1 نو واخله 0.3 ګرام پورې ستا د رسوب باید د زمي وزن میکسیمم ویټ اوس پتا څنګه معلومه یعنی د 0.15 ګرام رسوب جوړولو لپاره د څو کما نو سیمپل باید څومره سړی واخلي نو دا ویډیو پام دی اړه دا چې سیمپل باید څومره واخلم چې ما سره رسوب کو چرته کرسټلین 0.15 ګرام که رسوب ما سره امورفي نو باید ما سره بیا 0.1 نو واخلم 0.3 ګرام نو موږ سره المونیم د اور سیمپل موږ واستل د اور ګوره یو منرال دی یو اور دی لیکن فرق په پیژنې لکان یو منرال دی یو اور دی منګه منرال یو نیچرلی اکرینګ کمپاوند ده کوم چې په طبیعت کې پیدا کیږي نیچرلی اکرینګ طبیعت کې چې کوم مرکبات دي دا ټول منرالونه دي خو هغه منرال چې پاغي کې د یو عنصر فیصدي اعظمي او د دغه منرال څخه موږ په اقتصادي ډول باندې دغه عنصر راایستلی شو دغه منرال ته بیا موږ اوريو طبیعي مرکبات چې کوم په طبیعت کې دي موږ سره په ځمکه کې د ټول منرالونه دي نو naturally occurring compounds چې د minerals دي اوس هغه منرال چې پای کې یو عنصر مطلب موږ سره سلفر کې دی شي عنصر موږ سره زیاتره فلز کې دی شي لکه المونیم شو لیتیم شو مس شو اوسپنه شو نو هغه منرال چې پای کې یو فلز فیصدي زیاتی او منګه په اقتصادي ډول باندې هغه نه دا راایستلی شو نو دغه منرال ته موږ اوريو او اور موږ داسې یو چې میټل پلس ګینګو یعنی فلز او دغه چټلی نو موږ extraction چې موږ فلزات خالصه او پاکو منرالونه نه نته میټالرجي کې نو موږ د فلز راوباسو چې پرتل ریکاونه چې ټلی ته موږ ګینګو اوکې نو موږ سره المونیم یو اور دی المونیم موږ سره یو باکساید اور دی المونیم چې دی یو اور داغه باکساید دی نه باکساید نه موږ په اقتصادي ډول باندې دا غنه د المونیم راځي شو نو المونیم موږ سره په اور سیمپل کې دا غواړو چې موږ معلوم نو د دې معلومولو لپاره موږ اول دغه اور چې دا موږ منحل کړي دغه باکساید تیګه کریولایټ د بل یو من دغه دی اور دی نو موږ اول حل کړي دا او بیا موږ دا رسوب کړي د چا سره علوي سره
کلوي سره موږ د دې دغه اور ته رسوب ورکړی دی او دغه رسوب موږ سره المونیم هایدروکساید شکل کې رسوب کړی نو دا شکل رسوبي دی دا څه دی شکل رسوبي دی خدا خود جیل غوندې دی جیل ټایپ المونیم هایدروکساید چې دی سول ټایپ جیل ټایپ دی کرستلي رسوب نه جوړوي او بل دې کې موږ ته اوبو پته نه لګي چې دې کې به اوبه څومره وي موږ دا اګنیټ کړی دی لوړه تودوخه درجه باندې موږ ته هیټ ورکړی او المونیم هایدروکساید موږ بدل کړی دی المونیم اکساید ته او دغه المونیم اکساید بیا موږ وزن کړی دی دا شکل وزنی دی نو په دې شکل کې موږ دا وزن کړی او دغه المونیم هایدروکساید شکل رسوبي دی په دې شکل کې رسوب کړی دی موږ نه دی وزن کړی موږ بیا اګنیټ کړی المونیم اکساید ته بدل شوی المونیم اکساید بیا موږ وزن کړی نو دې ته شکل وزنی وایي اوس پوښتنه دا ده چې په سیمپل کې المونیم څومره که چېرته شکل وزنی یعنی اګنیټ شوی المونیم اکساید که د هغه وزن 0.2-3.5 ګرام وي نو سیمپل کې به موږ سره څومره المونیم وي نو موږ سره حل د دې دا دی چې موږ داسې ویلو چې x مساوي کېږي الفا اف اسان چې موږ ویلو کلاس کې نو الفا ما سره د رسوب وزن دی نو رسوب موږ سره څه دی ګرام د المونیم او دا د ګراویمټریک فاکتور دی څنګه ګراویمټریک فاکتور دی کوم ګراویمټریک فاکتور ته راشو ده نو المونیم دا موږ سره بدل شوی دی المونیم 2 او 3 نو څو المونیم دی دلته 2 المونیم دی 2 دلته موږ به کې سره ورکړي نو المونیم اکساید رسوب 0.2-3.5 ګرام دی نو 2000 به کتله د المونیم نو المونیم وېشته 0.9 دی او فارموله کتله د المونیم اکساید 1.9 دی نو موږ سره المونیم دومره دی په سیمپل کې 0.1-2 صحیح ده ګرام المونیم دا ما سره المونیم وزن دی نو ګراویمټریک فاکتور دا سوال کوم داسې وکړو اوس کې ګراویمټریک فاکتور سره واخلئ ګراویمټریک فاکتور دا دی موږ سره 2 ضرب فارمولا ویټ د المونیم تقسیم فارمولا ویټ د المونیم اکساید 2 ضرب 0.9 ته 2 نو دا فاکتور چې دی دا ستا ګراویمټریک فاکتور دی نو که دې کې مثلا دې فارمولا کې دلته x موږ سره به مساوي شي الفا وزن څومره دی 0.2-3.5 ګراویمټریک فاکتور کې ضرب ورکړ ضرب 0.5-2 نو دینه به تاسو راشد شي 0.1-2.3 ګرام المونیم نو دې کوم سره ګراویمټریک فاکتور نور مثالونه دي سلفر ټراکساید د باریم سلفیټ سره Fe3O4 Fe2O3 ته بدل شوی نو موږ سره سلفر ټراکساید بدل شوی باریم سلفیټ
همدارنګه if e3 او سلور چې دی میګنیټک سایډ چې دی دا if e2 او 3 ته نو دې نسبت شه دی 2 نسبت 3 دی 2 نسبت 3 دی 2 نسبت 3 څنګه دی دی کې داسې وګورو چې if e2 او 3 نسبت if e3 سلور دا واستوزین کا نو دی لکه زه دریو کې ضرب ورکم دلته زه دوه کې ضرب ورکم نو درې په دوه کې شپږ او دوه په درې کې شپږ نو اف ای دوه او درې وزه درې ولیکم دا درې شو او اف ای درې او سلور به دا دوه شي نو دا فارموله دا موږ سره دا موږ غواړو چې معلوم کړو او د په دې شکل کې رسوب کړی همدارنګه اف ای 3 او سلور د رسوب په کوم شکل کړی اف ای 2 او 3 شکل کې اوس معنا دا رسوبي شکل چې دی اف ای 2 او 3 دی ام جی او دی دا ام جی 2 پی 2 7 دی پی 2 15 دی دا ام جی 2 پی 2 7 دی نو ام جی او چې دی ام جی 2 پی 2 دی ځکه چې د دویم چې دی دا به دوه کې شي دلته ای دوه دی نو دا به څو کې شي دا به دوه کې شي او دلته چې وګورئ دلته درې دي دلته دوه دلته به درې شي او دلته به څه شي د ګرامټریک فیکټور بل مثال کوم واخلو چپټر نه دا موږ راوستي مثلا کلسیم کاربونیټ دی دا شکل رسوبي دی کلسیم کاربونیټ موږ سره رسوب کو کلسیم رسوب کو په کلسیم کاربونیټ شکل کې ناغم چې کاغم اګنایټ هیټم ور کلسیم اکساید تا او کاربن ډای اکساید دا شکل وزنی دي نو اوس کوم ګورو کلسیم اکساید او د کلسیم وزن سولويخ دی د کلسیم اکساید وزن شپږ پنځه مونږ شمیر یو دی نو ګرامټریک فاکتور به ما سره مساوي شي اتمیک کتله د انلیټ تقسیمي کتله د مالیکولی کتله د رسوب سولې پر شپږ پنځه نو صفر اشاره و یو سلور د ترمنز ګرامټریک فاکتور نو ګرامټریک فاکتور لپاره یو فارموله ده د کتاب کې لیکل شوی ده چې ګرامټریک فاکتور په څه کې اتمیک کتله د انلیټ او مالیکولی کتله د رسوب ګرامټریک فاکتور نه پرسنټیج چې دی دا څنګه راوباسو ګرامټریک فاکتور ګرامټریک فاکتور کې پرسنټیج داسې کولای شو چې x نه معلوم نه دا مخکې موږ ویل کلاس کې الفا موږ سره د رسوب وزن دی د پی پی ټي ویټ دی عجیب د ګرامټریک فاکتور دی څنګه لیکلم دي الفا تاسو سره د رسوب وزن دی جیب تاسو سره د ګرامټریک فاکتور دی یا انلیټریک فاکتور هم دی ته وایي چې تاسو سره سیمپل ویټ نو په صدې کې دې تر او باندې د انلیټ د انلیټ په صدې کې راو باندې نو الفا دی ضرب ګرامټریک فاکتور دی تقسیم پر سیمپل ویټ دی ضرب صد پیدا نو دې کې موږ څه وکړو چې موږ په صدې راو باندې نو سیمپل ویټ کې موږ چیک کوو هغه باندې تقسیمو او اصل کی ضرب نو مثلا کما سره بارین کلوراید سیمپل وزن 0.8 ګرام او رسوب وزن چې دی 0.3 نه یې د بارین چې پیدا کړي فیصدي پیدا بارین نو موږ سره بارین فیصدي چې دا مساوي شي الفا جی ډیوایډ بای جی جی موږ سره سیمپل وزن دی ضرب سل نو موږ سره د الفا وزن چې دی رسوب وزن چې 0.3 دی
او د سیمپل وزن 0.1 دی. او که موږ واخلو که نه باریم په باریم سلفیټ کې نه باریم کلوراید مثلا یا باریم بدل شي باریم سلفیټ د نمبرونو شمېر سیم دی. نو فارمولا ویټ د باریم تقسیمي فارمولا ویټ د چا د باریم سلفیټ او ضرب سل. نو که دې قیمتونه مو واچو نو دې نه راځي 6.33% باریم. بل مثال کوم واخلو باریم کلوراید H2SO4 سره رسوب کړي باریم سلفیټ شکل کې. نو د باریم سیمپل وزن 0.02 ګرام دی. دا د سیمپل وزن دی. او باریم سلفیټ چې باریم کلوراید چې رسوب کو باریم سلفیټ شو موږ هغه په ترازو وتړل. نو دا وزن 0.04 نو د باریم فیصدي پیدا کړي. Now alpha G divided by G multiplied by 100 weight of precipitate divided by weight of sample gravimetric factors are the same. Now weight of precipitate मालूम है इस पर शायद सलोर स्पक्स सलोर 3 से the रसूब और the sample वजन मान है इस पर शायद सलोर आता वो दो दे फार्मूला weight of barium फार्मूला weight of barium sulfate जब रिसल में जाके मतलब मुर्तवज़ा का नो باریم وزن چې دی اتمی کتله چې 2.4 دی او د باریم فیصدي چې 2.2.4 دی تربیسل. نو دې کې 5.3 چې دی دا سره باریم دی په دې سمپل کې د باریم فیصدي په دې سمپل کې 5.3% دی. دا سوال موږ داسې کولی شو چې لاګ واخلو چې واخلو 5 چې دی موږ چې واخلو لاګ واخلو نو لاګ به موږ سره مساوي شي د لاګ اف د باریم سلفیټ انډیزي کې ته څه واخلې لاګ ونیسو دواړو خواو نو لاګ به موږ سره مساوي شي پرسنټیج اف باریم او د دې لاګ ونیسي لاګ 0.03 د دې ټول لاګ ونیسي دواړو خواو. نو دا پرسنټیج اف باریم دا موږ نیولې دی د وای سره ما مساوي نیولې دی. لاګ اف وای دا موږ سره مساوي شي لاګ 0.03 ضرب 2.3 ضرب سل لاګ چې کوم اصول دی هغه په اپلای کا. نو لاګ 0.03 قیمت چې ته جدول نه معلوم کې نو یو منټي سا اشاره شپږ دی او لاګ د یو 0.4 چې د لاګ دا مساوي دی لاګ 2.3 دا لاګ مساوي دی او د لاګ 0.02 چې دی دا لاندې مساوي دی د لاګ سل چې د 2 سره مساوي دی. نو دا ټول راجمع کا چې راجمع کې دی راځي 3.850 دا کم چې کم پاس دی صورت کې چې کم لاګونو دا په صورت کې چې کم لاګ وغمغونی لاګ 0.03 لاګ 0.10 لاګ سره دی خو د چې موږ سره مخرج کې چې کم لاګ دی موږ سره غمونی نو لاګ مخرج کې 2.3 دی او دارنګي سالور اته 0.3 دی نو دا موږ سره مثال کې نو زبر دیته وي کڅ ورته وي شپږته وو مانو سیریز منټي ورته کڅ ورته وي نو سم به موږ سره مساوي شي 2.015 نو دا په دې قیمت کې واچو لاګوای به موږ سره مساوي شي 3.0 دا لاګ دا دی او یو دا د قیمتونو موږ چاولې نو 3.0 لاګ چپ طرف ته نه هغه نه دا قیمتونه راغلل صورت نه او بخي او د مخرج نه دا قیمتونه راغلل د لاګ چې موږ ونیو قیمتونه دا راغلل نو دینه راځي لاګوای او اشاره وسلور نه دوا او بیا د لاګوای چې د څه واخلې د لاګ واخلې نو لاګوای
موږ سره قیمت راغی 1.9 به انټلاک واخله د لاګوای دواړو طرف ته شی ونیسه معادلې دواړو خوا انټلاک ونیسه لاګ چې ونیسه دې راځي وایي مثلا کېږي 15.1.3% راځي نو لاګ د لارې ته کولی شي چې هغه حل کړي او ساده چې موږ پاس حل کړه دواړو قیمت چې دی دا موږ سره سیم راځي نو په لاګ سره هم کولی شي بې لاګ هم کولی شي د یو بل مثال دی چې موږ سره بارینګ کلورایډ سیمپل چې دی چې هغه قیمت چې باندې موږ ښیو 0.15 ته 9 ګرامه دی او د بارینګ سلفیټ رسوب وزن چې غلفه باندې ښیو دا 0.15 ګرامه دی او ریکشن موږ سره د بارینګ کلورایډ د H2O 2H2O ریکشن کې H2SO4 سره بارینګ سلفیټ جوړي او سیل جوړي نو ویټ gravimetric factor موږ سره شو فارمولا ویټ د باریم سلفیټ او کای قیمتونه موږ واچو سره او د شری سره د باریم د شری سره د باریم سلفیټ وزن د 0.15 د gravimetric factor دی نو پرسنټیج اف باریم موږ سره مساوي شي الفا تقسیم پر جی multiplied by gravimetric factor multiplied by 100 نو 0.15 ته تو ضروري gravimetric factor چې د موږ سره FAGF د 0.15 د صرف زره ورکړه دا تقریبا 1.5 موږ سره چې د په دې سیمپل کې بارینګ چې لري د شتون دی